په رمضان المبارک کې قصدن د ورځې چې یو سړی کوروالی وکړي نو کفاره څه ده؟ 2 میاشتې روژې دي، او که 2 میاشتې روژې نه وي نو بیا 80 مسکینانو ته متوسط خوراک ورکول، درمیانه خوراک ورکول، کم چې ته عام ستا استعمال دی. مطلب دا دی صرف دال ساگ بم نه ورکې، او په المدینه کې به پې روش او چیلی غوښه هم نه خوري، بلکې درمیانه کم چې ستا خوراک یې هغه 80 مسکینانو. آیا د شرعي عذر د وجې نه مونځ ماتولی شي انسان؟ او بالکل ماتولی شي. شرعي عذر دا مطلب دی چې داسې ضرورت پیښ شي، یو ماشوم دی هغه روان دی بجلی له ګوتې وروړي، ته به مونځ ولاړې، مونځ مات که زر پسې ورشه رادې خو دا شرعي ضرورت دی. مونځ بیا هم کېږي، خو دا ماشوم یې ونیو دا بیا لاس ملاوخل او د سلام نه پس په سینه باندې لاس دل د دې شرعاً څه حکم دی؟ ګوره شریعت لومبی سي سلام ښودلی، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لاس ملاول هم په شریعت کې شته، ورته رغاړوتل معانقه دا هم په شریعت کې شته. البته په سینه باندې لاس ږدل د دې شرعي هېڅ حیثیت نشته. البته زمونږ معاشره کې دا د تابعدارۍ یو علامت جوړ شوی، نو څه قباحت پکې شرعاً نشته، خو څه شرعي ثواب هم پکې نشته. یو زنانه وی تپوس کړی دی چې 6 میاشتې وشوې زما او زما د خاوند خپل مکې نه لګي. اوس راته چا ویلي چې تاسو خو دونه موده خبرې نه دي کړي، ستاسو طلاق خود به خود شوی دی. اوس مونږ څه وکړو؟ طلاق نه دی شوی، چا وی چې طلاق شو؟ خو بس تاله دا پکار دی چې هغه سره لاړ سه روغه وکړه، او څونه چې منځ کې غلط فهمۍ دي هغه لر کړه، دغه علاج دی. نور طلاق نه کېږي ښه په دې باندې. یکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای هغه سړی به جنت ته نه داخلیږي چې د خپل یو مسلمان سره 3 ورځو نه سیوا قطع کلامي وکړي. قبر د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کولی شي که نه؟ منتقل کولی شي که ضرورت وي چېرته، ضرورت نه وي نه بلا ضرورته دې منتقل کول بل ځای ته دا منع دي شرعاً. ما نه په عدالت کې په قرآن قسم واغستی شو، قسم ما په رښتیا وخوړلی، اوس زه ګناهګار یم که نه؟ نه تا په رښتیا قسم خوړلی، په دروغو خو دې نه دی خوړلی چې ګناهګار یې. حتی له اوسه به کوشش کوي چې قسم به نه خوري. اوس ضرورت د رښتیا د قسم د خوړل نو او د خوړو ښه کار دی، او بد دی نه دی کړی. په دې کې ګناه کم ځای کې د کمو زناورو انډې حلال دي، او د کمو زناورو انډې حرامې دي. د کمو غوښه خوړل چې حلال دي، د هغې انډې خوړل هم حلال دي، او چې کم حرام نو هغه حرام. پوهېږې؟ عقیقه نشم کولی د خپل بچي، ډېر زیات غریب یمه، که زه ونه کمه نو په دې ګناهګارېږم، خو نه دا مسنونه طریقه ده. او د داسې عذر په وجه باندې دې پرېښودل دا هم سنت دي. ښه سنت وایي دې ته چې هغه د عذر په وجه پاتې شي. سنت څه وایي؟ ما واظب علیه النبي صلی الله علیه وسلم، چې یو کار نبي علیه السلام همیشه کړي دي سنت وایي، خو وترکه عذرا د عذر د وجې پرېښي. نو همیشه یو طریقه کول د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کومه کړي دا سنتي، خو د عذر په وجه پرېښودل هم سنت دي. نبی علیه السلام داسې کړي. پوهېږې په دې باندې؟ ځکه چې چېرته په ګاډو کې لاړ شي که نه، او بار درته ګاډی ولاړي کوسټر، نو ته په جومات کې په نفلو باندې او په سنتو باندې مه ودرېږه. ښه کله نه کله سنت پرېښودل هم سنت دي. خلک درته بیا هلته کنځل کوي، امیر صاحب داسې او امیر صاحب داسې. د دین نه خلکو له زړه مه توروه. دین اسلام خو د انسان خوشحالي غواړي. نو بیا 2 کسان چې خپل منځ کې په خپل والنټیر سره، یعنی په خپل رضا سره زنا کوي، نو دا ولې ناجایز ده؟ عقل خداوي چېرې دې له جایز کېدل پکارو. دا کم عقل لی جایز پکارو. داسې کار شو که نه، دا خبره خو د کولو نه ده. په مخې ته مې قرآن دی لاندې په محراب النبي کې ناس یمه. الله جل شانه د انسان بیزتی نه غواړي، خوشحالي غواړي. خو دا ته چې کومه خوشحالي غواړي دا عارضي ده، او الله د همیشوالي او هغه خوشحالي غواړي چې هغه د همیشوالي، چې هغه د آخرت خوشحالي ده. او په زنا کې هغه عارضي خوشحالي ده،
او په نکاح کې هغه دایمي خوشحالي ده. پوهېږې په دایمي خوشحالۍ الله جل شانه ترغیب درکړې هغه نه کې او د عارضي خوشحالۍ کوشش کې دا کم عقل دی. ډېر جوابونه دي، ډېر میډیکل هغه نقصانات دي د زنا د هغې په بنیاد باندې دا الله جل شانه ډېر زیات نقصانات دي، ډېر زیات نقصانات. دا الله ناروا کړی خو دا ټایم کم دی نو په دې کې به دا بیا پاتې شي، پرون هم پاتې شي. او دغه عقل څه عقل نه دی. نو اوس ډاکټرانو په الټراساؤنډ معلومه کړې چې زما د کور والا په خېټه کې چې کوم بچی دی هغه په یو مرض کې مبتلا دی او ډاکټران وایي دا ضایع که اوس مونږ څه وکړو که دا بچی د 4 میاشتو نه کمی او واقعي ضرورتي او د ډاکټرانو مشوره په دي نو بیا د دې ضایع کول شرعاً درستي څه نقصان نشته. یوه خبره که دا 4 میاشتو ته رسېدلي یا 4 میاشتو نه سیوی نو بیا دا لرکول قتل دی. او دا د کم ځای عقل دی چې ماشوم د مور په خېټه کې بیمار دی نو دا به ته ضایع کې، دا د کم ځای عقل دی. یو ماشوم ستا په کور کې دی هغه بیمار شو نو دا به ته وجنې، دا څوک وجني؟ دا د وجلو څیز دی. الله جل شانو چې کوم ژوندي انسان ته شفا ورکوي ستا د کور والا په خېټه کې چې دی دې ماشوم ته شفا نشي ورکولی نو ولې داسې غلط سوچونه غلط کارونه. نور دقه شریعت دومره اجازت ورکړی ښه د کم جمعې ته وي قرآن ټیوشن ماشومانو ته کول یعنی قرآن ښودل چاته او په هغې باندې تنخواه اغستل او هدیې او تحفې د خلکو نه اغستل جایز دي که ناجایز دي؟ تنخواه او تحفې اغستل جایز دي خو چړوس جوړېدل نه دي پکار، چړوس جوړېدل نه دي پکار. ښه چې هر ټایم د خوله چینګه کړي چې اوس پر له څوک سره کړي امام او مؤذن او عالم او قرآن خوانه او حافظ قرآن او مجود د دین اسلام سره ټچ خلک هغه داسې پکار دي چې هغه غیرتي خلک که د لوږې مري خو چې چاته دا ونه وایي چې ماله سره کړه، داسې خلک پکار دي. بیا د دین کار ډېر ښه کېږي. ښه بیا څوک نیغ نشي کتی، امام ته نیغ نشي کتی، مدرس ته نیغ نشي کتی. د حرم شریف مدرس ته مولانا مکی صاحب دامت برکاتهم هغې ویلي دي چې په هر بینک کې نوکري کول جایز دي. صحیح مسله څه ده؟ دا مسله ما اورېدلې چې هغې داسې ویلي دي. البته د علما کرامو فتوا هغه په دې باندې چې په هر بینک کې نوکري کول جایز نه دي ځکه نبی علیه صلات وسلام مبارک وفرمیل چې په سود کې کم سړی هم انوالي که هغه لیکل کوي که هغه په هغې کې ګواهي کوي او کم سړی چې سود کوي دا ټول یو شان ګناهګار دي، برابر دي په ګناه کې. زهیب نوم څه معنی ده او دا نام کې ایښودل څنګه دي؟ دا اوسه پورې زه په شش و پنج کې هم د ډېره زمانې نه چې زهیب څه معنی ده ځکه دا د عربي ټکی نه دی نو ما ته پته نشته چې دې څه معنی ده. که چا ته پته وي بیا ما ته ووایه. په ذال سره نه د هغې معنی خو معلومه ده، په ځې سره په ځا سره. د نبي علیه صلات وسلام لومبی نکاح د چا سره شوی وه او نکاح یې چا تړلې وه؟ لومبی نکاح د نبي علیه السلام د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها سره شوی وه او نکاح یې پوهېږې په دې خبرو چا تړلې وه؟ ابو طالب خپل تری تړلی و هغه کافر و. نو ته به اوس دا وایې چې یاره نکاح کافر تړلی شي که نه؟ نکاح هغې کې د ملا هېڅ ضرورت نشته، د ایجاب او قبول د نکاح وایي. نبي علیه صلات وسلام ایجاب وکړو، حضرت خدیجې قبول کو، قصه ختمه. یا حضرت خدیجې ایجاب وکړو، نبي علیه السلام قبول کو، قصه ختمه. دا اوس سره په واسطه وه په منځ کې، دا مولي صاحب په منځ کې سره په واسطه یي. ښه پوهېږې په دې خبرو باندې؟ نور د مولي صاحب ناسته پکې هېڅ ضروري نه ده. او څنګه تړلې وه؟ د هغې زمانې د رسم و رواج مطابق هغه حضرت ابو طالب صاحب تړلې وه. داسې خطبه حضرت ابو طالب صاحب ویلې وه چې دې زمانې یو مولا هم هغه شان خطبه نشي ویلی. داسې زبردسته خطبه حضرت ابو طالب صاحب ویل. د مرګ نه پس د اولیاء کرامات زموږ عقیده په دې کې څه ده؟ او موږ قایل یو د دې خبرې چې د مرګ نه پس هم کرامات د اولیاء حق دي. لکه بله اوس مې ته واقع کړې وه د یو څو صحابه کرامو چې هغه شهیدان شو او دعا یې کړې وه چې یا الله زمونږ د مرګ نه پس زمونږ د ډیډ باډیز زمونږ د لاش جسم دا د کافرو په لاس مه ورکوي. نو الله جل شانه مچۍ راولېږلې او هغې پټ کړو، کافرو ته بیا نه شو نږدې کېدی. دې ته د مرګ نه پس کرامات وایي. ښه وصلی الله